جی بالکل لکه څنګه چې تاسو ته په نظر باندې رادرومي چې ترکمنستان نه دغه ګیس ته تورخم د لارې راورسېدو او اوس دلته یو ګاډي نه بل ګاډي ته ټرانسفر کیږي. دغه ګیس تقریبا 650 کیوبیک ټن را رسېدلی دی او اوس 10 ګاډي نور هم را روان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته و چې د سنټرل ایشیا سره مختلف قسمه معاهدو لاندې تیل هم راورسېدل پاکستان ته او د غنمو هم چې کوم څومره لکه ټنه راورسېدل او اوس د تورخم د لارې دغه ګیس چې په دغه باندې انتهایی زیات خلک خوشحال دي او دا ځکه خوشحال دي چې پاکستان د مختلف بحرانونو ښکار و نو په دغه وجه باندې خلک اوس دغه هیله څرګندوي چې دغه د ګیس معاهده د تیلو معاهده او ورسره چې کومې د غنمو معاهده دا به د علاقې په ګټه باندې تمامیږي. په دغه باندې انتهایی زیات خلک خوشحال دي او د لنډي کوتل عوام هم انتهایی زیات پرې خوشحال دي او دلته دغه مطالبه هم کي چې دغه ګاډو ته د مکمل طور باندې سکیورټي ورکړي ځکه چې دغه چې کوم ګاډي دا د ایټم بم نه کم نه دي نو که دا ماته چې چېرته بلاست شي یا څه داسې ناخوشګواره واقعه وشي نو په دغه وجه باندې به د دواړو ملکونو بدنامي هم وشي. نو په دغه وجه باندې دغه علاقې خلک مطالبه کوي چونکې پاک افغان لویه لار چې کومې دا په زیاتر آبادۍ باندې منځ کې تېره نو په دغه وجه باندې زیات ضرورت دی دغه محسوسیږي چې مکمل طور باندې سکیورټي ځای په ځای باندې ولور کړي نو په دغه وجه باندې به دغه اګریمنټ هم سرته ورسیږي او د دغه علاقې خلکو ته دغه کومه فایده چې روانه دغه به هم جاري وساتل شي.